معززو د روژې مبارکه میاشت را روانه ده. باید مسلمانان د روژې د مبارکه میاشت یو عظیم غنیمت وبولي او دغه چانس له لاسه ورنکړي او د روژې مبارکې ښه استقبال وکړي. د ښه استقبال دپاره 10 لارښوونې موږ خپلو ورونو او خویندو ته بیانوو. اول دا موږ باید دعا وکړو چې الله رب العزال موږ په خیر او عافیت ته روژې مبارکې ورورسوي، تر څو د روژې په مبارکه میاشت کې د الله تعالی عبادت، لمونځونه، تلاوت او نور اذکار په ښه طریقه باندې وکړو. انس رضی الله تعالی عنه وایي چې کله به د رجب میاشت را داخله سوه نو نبی علیه الصلاة والسلام به فرمایل: اللهم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. یا الله زموږ دپاره د رجب او شعبان په میاشت کې برکت واچوي او موږ په خیر تر روژې ورسوي. بیا چې به کله د روژې میاشت راښکاره سوه نو نبی علیه الصلاة والسلام به دا دعا ویل: اللهم اهله علینا بالامن والایمان والسلامة والاسلام. مونږ ته هم دغه پکار ده چې دغه دعا ووایو د روژې د مبارکې میاشتې رانوي کېدلو سره. دویم دا چې روژې ته د رسېدو سره سم باید د الله تعالی شکر پر ځای کړو، حمد یې ووایو. امام نووي رحمه الله په کتاب الاذکار کې لیکلي: پر چا چې د الله تعالی د خوا کم نعمت بیا پیرزو سي، بیا ورباندې را وګرځېږي، نو هغه باید د الله تعالی شکر او حمد ادا کړي. مسلمان چې په سالم صحت باندې روژې ته ورسېږي او الله تعالی په دې مبارکه میاشت کې د عبادت او طاعت توفیق ورکړي، نو خامخا باید د الله تعالی شکر ادا کړي او دا دعا ووایي: الحمد لله حمدا کثیرا. دریم دا چې د روژې په داخلېدو باید خوشحالي وکړو او یو بل ته زیری ورکړو، چې دغه زیری ورکول خپله د نبي صلی الله علیه وسلم څخه ثابت دی چې خپلو صحابه کرامو ته باید د روژې د داخلېدلو مبارکي ورکول، او دا به یې فرمایل: قد جاءکم شهر رمضان. د رمضان مبارکه میاشت درته راغله، شهر مبارکون، دا یو مبارکه میاشت ده. فرض الله عز وجل علیکم صیامه. د دې روژې رب العزال پر تاسې باندې فرض کړي دي. تفتح فیه ابواب الجنه. په دې میاشت کې د رحمتونو او د جنت دروازې خلاصېږي. وتغلق فیه ابواب الجحیم. په دې کې د جهنم دروازې تړل کېږي. یقینا هم دا د خوشحالي ځای دی. سلف علماو به هم یو د بله د خوشحالي زیری ورکول چې کله به د روژې مبارکه میاشت را نوې سوه. څلرم دا چې د روژې د داخلېدو له مخه باید هر مسلمان یو منظم پلان او ترتیب ولري، تر څو د دې روژې مبارکې څخه سالمه او ښه استفاده وکړي. زموږ استاسې ډېر خلک دي، حتی دینداران خلک مو دي، د دنیا د ګټلو د کاروبارونو دپاره یو منظم ترتیب لري، مګر دا خلک بیا ډېر کم دي چې د آخرت او د دیني کارونو لپاره دوی یو منظم پلان ولري. ځکه چې نن سبا مسلمانان هغه خپل دیني ژوند ته اهمیت نه ورکوي او بیا په لوی لاس باندې د الله رب العزال امرونه ضایع کوي. نو دا زموږ استاسې هیر دي چې دا دیني امور دا د انسان د تربیت دپاره راغلي دي او په دې کې د دنیا او آخرت بریا ده. په دې کې د الله رب العزال لوی رحمتونه پر انسانانو باندې راځي. نو باید د روژې دپاره هم یو منظم پلان ولرو، د شپو او ورځو یو ترتیب جوړ کړو چې د دې مبارکې روژې څخه ښه استفاده وکړو او الله رب العزال په دې کې راضي کړو. پنځم دا چې د روژې د میاشتې او د عبادتونو له وختونو په رښتینې اراده باندې او په رښتینې قصد باندې ګټه پورته کړو. د عبادات په ښه قصد باندې وکړو، په ښه اراده باندې وکړو. کم څوک چې د الله سره رښتینی سي، الله رب العزال مرسته کوي، د نورو عبادت توفیق ورکوي او د خیر لارې ورته خلاصوي. شپږم دا چې د روژې په فقهي احکامو باندې باید ځان پوه کړو. هر مسلمان باید عبادتونه هغه د پوهې او علم سره وکړي.
په فرایضو کې، په واجباتو کې، په سنتو کې ناپوهي هیڅ وخت د بخښلو وړ نه ده چې ته زه په دې باندې نه پوهېدم، دا عذر نه دی. باید د دغه روژې احکام هر مسلمان په کامله توګه زده کړي او د علماو څخه د دې په متعلق پوښتنه وکړي، ځکه دا د رب لا یزال حکم دی. فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. د علماو څخه د اهل ذکر څخه سوالونه وکړي، پوښتنې وکړي که تاسې نه پوهېدلاست. او د روژې اړوند به انشاءالله په معارف الاسلام اداره کې زیاتره مسایل بیانېږي، تاسې موږ سره ووسېږئ. اووم دا، موږ او تاسې باید روژه په داسې حال کې استقبال کړو چې د ګناهونو د پرېښودلو ټینګ عزم او قصد مو کړی وي او الله تعالی ته رښتینې توبه وباسو، او داسې توبه چې بیا و دې ګناهونو ته ونه ګرځېږو، بیا د دې ګناه کولو جرأت ونه کړو. او دغه روژه د توبې میاشت ده. نو کم څوک چې په دې میاشت کې لا هم توبه ونه باسي، هغه بیا کله توبه وباسي؟ الله رب العزال فرمایي وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون. اے مؤمنانو ټول رب العزال ته توبه وباسئ لعلکم تفلحون، شاید تاسې بریالی شي، کامیاب شي. نو راځئ ټول د روژې د مخه لا توبه وباسو، د الله څخه د تیرو ګناهونو معافي او بخښنه وغواړو. اتم دا، موږ باید په ذهن او په روح دواړو کې روژې ته تیار یو او د روژې د فضیلت او احکامو په اړه کتابونه، لیکنې، رسالې، د علماو ویناوي دا واورو چې په هغه کې د روژې احکام زده کړو او د روژې په فضایلو باندې ځان خبر کړو. نبی صلی الله علیه وسلم به د خپلو اصحابو ذهنونه د روژې د سالم استفادې لپاره تیارول چې ښه استفاده د روژې څخه وکړي. او نه هم دا چې علما باید، پوهان باید الله تعالی طرف ته د دعوت لپاره مکمله تیاری ولري. په جماعتونو کې، په محافلو کې، په نورو مجالسو کې باید دعوتي او د خیر ویناوي وکړي. او دا شان باید هر څوک کوشش وکړي چې یو بل ته کتابونه تحفه کړي چې هغه په دې کتاب باندې پوهیږي، یا په اردو کې، یا په پښتو کې، یا په عربي کې، یا په بل زبان باندې چې هغه ورسره بلد وي، هغسې کتاب ورته ورکړي، تحفه کړي. دا لویه تحفه د څه لپاره؟ صدقه جاریه هم ګرځي. او دا شان باید مسلمانان د خپلو استادانو سره او د علماو سره هر قسمه مالي مرسته وکړي. دا به د دوی لپاره عظیم خیر وي، ځکه علما په دا وخت کې ډیرو کتابونو ته، ډیرو شیانو ته ضرورت لري. دا به د دوی لپاره صدقه جاریه هم وګرځېږي. لسم دا چې روژه باید په خپل ژوند کې داسې استقبال کو چې د ژوند صفحه مو پاکه وي او په رښتینې توګه توبه وباسو. د نبی صلی الله علیه وسلم ټول امرونه ومنو او له کومو کارونو چې منع کړي یو په کلکه د هغې څخه ځانونه وژغورو. والدینو، دوستانو، خپلوانو، د ژوند ملګري، اولادونو او د نورو سره نیکي وکړو او هغې ته نفع او فایده ورسوو. د دې قصد وکړو چې هغې ته به موږ فایده رسوو. په کومه ټولنه کې چې موږ ژوند کوو باید په هغه ټولنه کې نیک اخلاق وکړو، نیک اعمال وکړو او خلکو ته خیر او فایده ورسوو. ځکه نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي افضل الناس انفعهم للناس. په تاسو کې بهتره هغه کسان دي چې خلکو ته ډیر خیر رسیږي. باید هر مسلمان قصد وکړي، عزم وکړي، اراده وکړي چې نور مسلمانانو ته به نفع او فایده رسوي. او مسلمانان باید د روژې داسې استقبال وکړي لکه تږې ځمکه چې د باران په تمه وي، یا کوم ناروغ چې د طبیب په تمه وي، سترګې ورته په لاره وي. نو باید دا شان د روژې مبارکې استقبال وکړو او خوشحالي ورته وکړو. الله رب العزال دې په موږ او تاسې باندې دا روژه په خیر تېره کړي او الله دې د ډیرو عبادتونو توفیق راکړي. الله دې رانه قبول وګرځوي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسې د اسلامي پوښتنو جوابونکی مفتي حکیم الله صابر الحنفي صاحب.